ستړي مشئ ملګرو، نن به یو ډېر انټرسټینګ سبجیکټ، یو ډېر انټرسټینګ موضوع باندې خبره کوو چې د هغې نوم دی سیپیوسیکشوال. داسې خو په انسانانو کې د هیومن سیکشوالټي چې دي، هیومن سیکشوالټي چې د هغې خو ډېر قسمونه دي، ډېر ټایپس دي، بیا د هغې مختلف بیسز دي، د هغې مختلف سب ډیویژنز شوي دي. خو زما چې کوم مین کوم کنسرن دی هغه سیپیوسیکشوالټي ده. په دې کم ټایپس چې دي په هغې کې میجر لکه مطلب هغه هوموسیکشوالټي ده، په هغې کې هیټروسیکشوالټي ده، په هغې کې بایسیکشوالټي ده، په هغې کې ډیمیسیکشوالټي ده، په هغې کې سکولیوسیکشوالټي ده، په هغې کې سپیکټراسیکشوالټي ده. داسې مختلف ډېر ټاپکس دي. موږ په دې باندې اوس خبر نشو کولی. زموږ مین کنسرن چې دی هغه سیپیوسیکشوالټي ده. کم سیپیوسیکشوالټي کم ټرم چې دی دا نن سبا په خلکو کې ډېر پاپولر دی، په انټلیکچوالز کې ډېر پاپولر دی او په علمي حلقو کې هم ډېر مشهور دی. دا سیپیوسیکشوال کم ټرم چې دی دا ریسنټلی ډیولپ شوی دی. دا د لاتیني ژبې ټکی دی. اوس که موږ د دې ډیفینیشن وګورو، انګلیش ډکشنري د دې ډیفینیشن داسې کوي چې سیپیوسیکشوال is a person who is sexually attracted by intelligence, who is sexually attracted by intellect. موږ اوس یو څو مثالونه والو. لکه اوس مثلا یو هلک دی، هغه یو نارمل هلک دی، هغه سیپیوسیکشوال نه دی، د هغه یو جنۍ خوښیږي. نن لکه نارملي خو داسې چې یاره یو هلک دی، د هغه دا چې کومه جنۍ خوښوي، نو په هغه جنۍ کې به یې د هغه رنګ به یې خوښوي، یا به دغه جنۍ دنګه وي، یا به ښکلي، یا به یې خوی ښایسته وي. مختلف وجوهات کیدی شي. خو سیپیوسیکشوال که یو کس یو هلک وي هغه سیپیوسیکشوال وي، نو د هغه دپاره دغه چې کوم اپوزیټ سیکس کوم اټریکشن دی هغه به انټلیجنس وي، هغه به انټلیکټ وي. فرض که یو هلک دی، دغه یو سیپیوسیکشوال دی، دغه چې یو جنۍ خوښوي، نو هغه به په دې بیس باندې نه خوښه چې یاره دغه جنۍ ښکلې ده یا دنګه ده یا وټ ایور چې څه چې، خو دغه پیچرز به پکې نه وي خوښ، خو د دغې جنۍ انټلیجنس چې دی هغه به د لپاره ډیزایریبل وي. فرض که یو هلک یو جنۍ د هغه سیپیوسیکشوال ده، د هغه چې کوم اټریکشن دی هغه به هم انټلیجنس وي. داسې به نه وي چې یاره یو جنۍ د هغه سیپیوسیکشوال ده، د هغه په اپوزیټ سیکس کې د هغه هلک بیوټي به یې نه وي خوښه، د هغه سره چې کوم مطلب مال دی، د هغه سره یا موټر دی، یا د هغه سره آیفون موبایل دی، وټ ایور څه چې دي هغه به یې نه وي خوښ، خو د دغه هلک مطلب هغه انټلیجنس به یې خوښي، د هغه انټلیکټ به یې خوښي. نو اوس راځو د دې سیپیوسیکشوال کم انډیویژولي کم کس چې د هغه چې کوم پریډس دي هغه څه دي. سیپیوسیکشوال داسې خلک دي چې د هغو دپاره لاجیکل ډسکشنز چې هغه خوښوي، هغو ډیبیټس خوښوي، هغو کریټیکل تھینکینګ او کریټیکل تھینکرز چې کوم خلک دي هغو خوښوي، علمي مباحثې کوي، په فلاسفي باندې ډسکشنز کوي، په ریلیجنز باندې ډسکشنز کوي، په پالیټکس باندې ډسکشنز کوي. کوم چې د علم کم میجر کم سبجیکټس دي په هغې باندې ډسکشنز کوي، او دا د سیپیوسیکشوال کم انډیویژوالز چې د هغو ټریټس دي. So that was all about my presentation regarding sapiosexuality.